प्यारे दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़ द खैबर कमर खैर अदबी टोनला ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम मिनावालो कदरमनो कतुई जोइदुन कज़मू सरा यो सरा बया په आवाज़ د خیبر کمر خیر ادبي ټولنه کې ښاغلی مغزامین صاحب سره موجوده دی او موږ غواړو چې په دې ادبي پروګرام ستاسو لپاره کې یو کلام چې کوم وورو. مننه کوم ډاکټر صاحب، وخت هم کم دی، کوشش کوم چې کلام درته ووایم او دغې نه مخکې یو څو شعرونه درته وایم چې په ناز راله وخت راکړې څه کمال وکړې صاحبه، په ناز راله وخت راکړې په ناز راله وخت راکړې څه کمال وکړې صاحبه، زه ځان ګزار ته جوړ تم چې تکال وکړې صاحبه. ډېر زبردست او څه ښکلې ډرامه وه، خو دا یو کار دی ښه نه دی. څه ښکلې ډرامه وه، څه ښکلې ډرامه وه، خو دا یو کار دی ښه نه دی. پښتون چې پکې مړ شي تش مسکال وکړي صاحبه، او خبرې د ماضي او مستقبل په بالا وله، خبرې د ماضي او مستقبل خبرې د ماضي او مستقبل په بالا وله، تپوس کوم یو ځل چېرته د حال وکړي صاحبه. او دغه یو چاربیته ده د ملا په باره کې مې لیکلې ده، ټولو مینوالو ته یې ډالۍ چې که اعلی یم که ادنا یم پیدا کړی بس الله یم، بې غیرته مې دښمن دی او د نر سړي اشنا یم، زما دغه مسله ده زه همدغسې مولا یم. زکاتونه له چا نه خورم، خیراتونه له چا نه خورم، خاموشۍ کې کار وباسم، غوږونه له چا نه خورم، خپل محنت کومه صاحب ارمانونه له چا نه خورم، بس کیسې یې راته مه کړه زه راتېر په کربلا یم، زما دغه مسله ده زه همدغسې مولا یم. ما ته پته ده غر کېږي د دې غر نه راغورځېږي، د شیطان په لار روان یې د یهودو اشنا کېږي، زه جنت ته دې راکاږم ته زه جنت ته دې راکاږم ته دوزخ ته خوشحالېږې، ته به تل په ورانو سر یې، زه به تل په واویلا یم، زما دغه مسله ده زه همدغسې مولا یم. عجیبه شان فلسفه ده، عجیبه غوندې کیسه ده، غلامي کولی نه شم راته جوړه مسله ده، ځکه ځان په ګوته څنډم، زما خپله مرتبه ده، لرې کولی مې څوک نه شي، کلک ولاړ په لا اله یم، زما دغه مسله ده زه همدغسې مولا یم. په خبره هم پوهېږم، په اتره هم پوهېږم، روماني غوندې سړی یم، په سندره هم پوهېږم، د پښتون د کور ملا یم، په ډغره هم پوهېږم، ته په لار د پښتو نه یې، تا ته ځکه یو بلا یم، زما دغه مسله ده زه همدغسې مولا یم. اشناحت مې عقیده ده، وحدانیت مې عقیده ده، چې په عشق کې حقیقي وي رومانیت مې عقیده ده، د حجرې جومات سړی یم، انسانیت مې عقیده ده، زه کمزور په دومره نه یم، زه د هر سړي اشنا یم، زما دغه مسله ده زه همدغسې مولا یم. او په غصه به مې ورک نه کړې، په لانجه به مې ورک نه کړې، د عیسی استاد شاګرد یم، په پیسه به مې ورک نه کړې، دا به هم درته رسوا شي، په هغه به مې ورک نه کړې، زه ساحل هر یو دشمن ته مخامخ په بسم الله یم، زما دغه مسله ده زه همدغسې مولا یم. مننه کوم ډاکټر صاحب. بس ډاکټر صاحب په دې باندې امین اول موږ ډېره مننه کوو د ښاغلي مغزامین صاحب صاحب چې هغه وایي موږ د یو واخله کړو او هغه راوړي کوم څه یې وویل چې دا ستاسو د خوښې وړ وګرځي، او زموږ یقینا ډېر خوښ موږ ډېر چې کوم دی تاسو مننه کوو. مننه ډاکټر صاحب، ډېر زبردست خوشحاله شئ. او نور مینوالو چې کوم دی د الله په امان